یوې ښځې د خاوند نه پټ څه کول. درنو لیدونکو، نن درته یوه ډیره په زړه پورې ویډیو لرم. امید ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او پښتون ټایم چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د شپې 2 بجې وې. ټیکری د خاوند له مټ څخه ډیر په آرامه خوشې کړ. د میز له سره یې موبایل واخیستل او د کوټې څخه ووتله. خاوند یې د دغه کار په لیدو ډیر خواشینه او خفه شو. د ښځې تر راتلو یې بلا فکرونه ذهن ته راتلل. ګوري چې نیم ساعت وروسته یې ښځه واپس کوټې ته راغله. خپل موبایل یې واپس د میز په سر کېښود او ویده شوه. کله چې سهار شوه او ښځه د اودس کولو لپاره له کوټې څخه راووتله، نو خاوند یې هم د همدې موقع څخه په استفاده سره د هغې موبایل راواخیست او چک یې کړ. خو د شپې په 2 بجې له همدغه موبایل څخه نه چاته زنګ تللی و او نه هم چا زنګ وهلی و. د خاوند شک یې لا هم زیات شو او فکر یې کول چې شاید ډایل کړی نمبر یې ډیلیټ کړی وي. خو سبا شپه مخکې له دې نه چې ویده شي، په ډیر احتیاط او مهارت یې خپل سیم د ښځې موبایل ته او د ښځې سیم یې خپل موبایل ته واچول. د تیر په شان شپه بیا پخه شوه او ښځې هم همغه شان موبایل واخیستل او د کوټې څخه ووتله. خاوند یې په کټ کې نیغ کېناستو او همدا فکر یې کوو چې اوس به څوک د ښځې سیم کارت ته ټلیفون کوي. خو همغسې نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته رادننه شوه. خو د ښځې سیم کارت چې ده په خپل موبایل کې اچولی و، هیڅ کوم ټلیفون ورته رانغی. او خاوند یې هم په فکر کې شو چې اخر زما ښځه په نیمه شپه د باندې څه کوي. همدا شام په 3مه شپه چې ښځه د کوټې څخه ووتله، نو 5 دقیقې وروسته خاوند هم له شا پسې ورغی. نو خاوند یې هم له یوې حیرانونکې او عجیبې صحنې سره مخامخ شو. ګوري چې ښځه په لمانځه ولاړه ده او د موبایل ګروپ یې ځان ته لګولی. د سلام ګرځولو وروسته یې لاسونه د اسمان په لور الله تعالی ته ونیول او ویې ویل: ای پروردګاره، که زما عمر زما د خاوند تر عمر زیات وي، ستا دې په خپلې لوی قسم وي چې زما نیم عمر زما خاوند ته ورکړه. نو الله تعالی دې هر مسلمان ته همداسې دینداره ښځه او هرې مسلمانې ښځې ته دینداره او مسلمان سړی ورنصیب کړي. امین ثم امین. دوستانو، دا وه د ښځې او خاوند د ژوند یوه لنډه کیسه چې دلته مو له تاسو سره شریکه کړه. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.